بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د 12م کلاس بایولوژي دا او چپټر نمبر 2 دی. په دې کې نوې ټاپک دی رینل پیلر. رینل پیلر موږ دې ته وایو چې کله زمونږ ګردې پیل شي، زمونږ ګردې خپل کار پرېږدي، نو دې ته موږ رینل پیلر دا ټکی چې دی موږ استعمالو. No, it is a medical condition in which the glomerulus of nephrons are progressively destroyed and stop working. په دې جمله کې دا یو ټکی استعمال شوی دی glomerulus. نو glomerulus نری کیپیلریز هغه په دې کډنی کې موجودي او دغه کیپیلریز دا چل کوي چې دا وینه صفا کوي، د وینې نه ګنده څیزونه چې دی هغه لر کوي. نو په رینل چې کله ګردې پیل کیږي نو دغه واړه کیپیلریز دا خراب شي او دا بیا وینه چې دا نشي صفا کولی. نو زمونږ د کډنی چې کوم نیپرانز دي، یعنی د کم سیزونه چې دا ګردې جوړیږي، نه هغه نیپران چې دي دا رو چې دی دا ختمیږي او کار پرېږدي، نو ریزلټ یې سره شي ګردې پیل شي. ټایپس was there are two types of renal failure. چې ګردې پیل کیږي نو هغه دوه قسمونه دي. د هغې یو دی acute renal failure، چې کله ګردې پیل شي نو باقي یو قسم دی چې هغې ته مونږ acute renal failure چې دی وایو. بل قسم دی هغې ته مونږ کرونیک رینل پیلر وایو. و دا دواړه قسمونه چې دي په دې ګردې څنګه پیل کیږي، نو دا څنګه کیږي دا به زه نن تاسو ته په دې کې ووایم. نو اول به راشو acute renal failure له. نو a condition in which the kidney suddenly become unable to filter the waste product from blood. اکثر دا چل وشي چې زموږ ګردې ناڅاپه دا چل وکړي چې وینه چې دی دا نشي فلټر کولی په وینه کې، ځکه چې وینې کې مو خوراک راځي، وینې ته اکسیجن راځي، مونږ چې څه خورو یا څه څکو نو هغه د معدې نه کولمو سره شامل شي او د کولمو نه بعد دا د وینې سره شامل شي، نو دا وینه چې د بیا سرکولیشن کوي، نو په آخر کې دا کډني له راشي. نو کډني الله پاک دې لپاره پیدا کړلی چې دا د وینې صفا کړي. نو اکثر دا چل وشي دغه ګردې چې دا ناڅاپه کار پرېږدي او دا وینه چې دا د دې صفایي نه کوي. نو it develops rapidly in a few hours or days. نو د دې وجوهات به مونږ ووایو، خو دوی به دا ووایم چې کله acute renal failure مطلب دا مسله چې کله راځي نو دا یا د ګنټو خبر یا د ورځو خبره، چې په ورځو کې نو یو څو ورځو کې دا رو دا مسله راځي او اکثر په ګنټو کې راشي. it occurs in critically ill people who needed intensive care. دا زیاتره په هغه کسانو کې راځي چې هغه ډېر زیات ناجوړی او هغو له د خیال ساتلو ډېر زیات ضرورت دی. مطلب دا دی چې د ته زیړی دی یا د ته تبه ده یا د بلډ پریشر دی او یا د شوګر مرض دی، ځکه چې په دغه بیماریانو د وجې نه ګردې چې دي نو هغه ورو خپل کار چې دی بیا پرېږدي، کار ډېر زیات زر نه پرېږدي، خو دا مطلب دا دی چې دا کمزوري کېږي او دغه کسانو دپاره خیال زیات ضرورت پکاري. نو دوی ته acute renal failure مسله چې دا راځي. it can be fatal and require intensive treatment. دا مسله چې دا ډېر زیاته ګمبیر کېدی هم شي، مسله مخکې هم تلی شي، مطلب دا دی چې نور ارګن هم دا خرابولی شي. نو ځکه دی چې دی داسې ټریټمنټ پکار دی چې هغه سمدسي او ډېر زبردست ټریټمنټ پکار دی چې دا مسله حل شي، که نه دا نور ارګن ځان سره په لپیټ کې وایي. کازز was acute renal failure. دا مسله چې راځي د دې وجوهات څه دي؟ بلډ کلاټ ان مثل. اکثر دا چل وشي چې زموږ په جسم کې اکثر رګونه داسې چې په هغې کې بلډ چې دی هغه جمع شي، هغه غوټې شي، مطلب سالډ حالت ته بدل شي، نو بلډ فلو بیا نه کېږي، نو ګردې چې دی دې سره خرابېږي. کولیسټرول ډپازټ ان میسلز. مونږ داسې خوراکونه استعمالوو چې پای کولیسټرول ډېر زیات شوی وای، غوړوالی پکې ډېر زیات شوی وای. هیوي میټلز. مونږ داسې خوراکونه خورو چې پای کې میټلز ډېر زیات شوی وای. مطلب دا شو چې مونږ ګولۍ استعمالوو پای کې زینک وي، نو زینک چې دی زموږ سره میټل دی د هغې د وجې نه هم دا بیماري راځي. ټاکسینز مونږ کیمیکلز وغیرہ استعمالوو، بوتل موتل وغیرہ. اکثر سړی داسې چې هغه شراب څکي یا سټینګ بوتل، پیپسي بوتل وغیرہ دا ډېر زیات استعمالي. اینټي بایوټکس مونږ ته داسې بیماري راغلي چې هغه د بیکټیریا د وجې نه او د هغې دپاره مونږ اینټي بایوټک استعمالوو. او کیموتراپي ډرګز یو سړی داسې چې هغه ته کینسر وي او د کینسر دپاره چې کومې دوایي استعمالوي نو هغې ته کیموتراپي ډرګز وایي، د هغې د وجې نه دا مسله راتلی شي. کوکین مونږ کوکین ډېر زیات استعمالوو، مطلب سړی چرس ډېر زیات کړي، پوډر ډېر زیات کړي یا تور چای ډېر زیات کړي، ځکه چې پای کوکین. دویمې مسله چې دا نو هغې ته مونږ کرونیک رینل پیلر وایو. د کنډیشن ان وچ د کډني ګریجولي لاس اټس فنکشن. کله چې ګرده رو خپل کار پرېږدي
نو هغه مسلې ته مونږ وایو کرونیک رینل پیلر. اکیوټ دا ده چې هغه ډېر زر کار پرېږدي ګرده، او کرونیک دا ده چې ګرده چې دی ورو ورو کار پرېږدي. This type of kidney failure develops gradually and last reaches to a severe and fatal stage called end-stage renal disease and uremia, high level of urea in blood. نو په دې کې ګرده چې ده هغه ورو ورو چې دی اخري سټیج ته ورسي، دې سټیج ته ورسي تر دې پورې چې ګرده چې د مکمل طور چې دی ختمه شي. نو هغې ته موږ ESRD بیا دې لپاره یو ټکی استعمالوو، یعنې end stage renal disease چې دا بس اخري سټیج دی. and uremia او کله چې یوریا په بلډ کې ډېر زیات سیوا شي او ګرده چې دا د دې وجې نه خپل اخري سټیج ته ورشي، مکمل ختمېدو راغلي، نو هغې ته موږ کرونیک رینل پیلر چې دی وایو. بیا د دې وجوهات څه دي؟ ډایبټیز، یو سړی داسې دی چې هغه ته شوګر دی، هایپرټینشن، د بلډ پریشر سیوا کېږي، لانګ ټرم یوز اف اینټي انفلیمیټري ډرګس، د ده په جسم کې داسې بیماري انفیکشن راغلی، د هغې دپاره د دوايانې استعمالوي. مور یوز اف پین کیلر، د پین کیلر ډېر زیات استعمالوي، د درد مسله راځي، د ګردې مسله راځي، نور په جسم داسې درد دي چې هغې دپاره د پین کیلر ګولۍ استعمالوي، دته دا مسله چې دی د ګردې دا راتلی شي. سیمپټمز اف رینل پیلر، و سیمپټمز دي که هغه اکیوټ رینل پیلر مسله ده او که نه کرونیک رینل پیلر مسله ده، نو دې سیمپټمز چې دی هغه صحیح. های لیول اف یوریا ان بلډ، کله چې موږ ټیسټ وکړو او په بلډ کې یوریا سیوا ده، نو د دې مطلب به صحیح چې د رینل پیلر مسله ده، یا اکیوټي یا چې د کرونیکي، او چې کله یوریا سیوا شي نو هغې ته موږ ایزوټیمیا وایو. سویلینګ اف فیس، هینډز اینډ فوټس، د دې سره خپې، لاسونه او مخ دا ورسره پړسېږي. پین ایټ د بیک سایډ، په ملا ورسره درد راځي. ټایرډنس، سړی چې دی هغه ستړی کېږي. بلډ ان یورین، او په یورین کې چې کوم متیازې دي نو پکې بلډ سیوا کېږي. او پومي یورین دا دی چې کوم یورین کله سړی د خپل جسم نه وباسي نو هغه یکدم نوځي، ورو ورو چې د جسم نه لرې کېږي. ویټ لاس، او ویټ ورسره کمیږي. نازیا اینډ وومیټینګ، بېهوشتیا پې راځي، الټۍ پې راځي. لاس اف اپیټایټ، او لوږه چې دا ورسره ختمېږي. که په دې سیمټم کې یو هم وي نو مطلب به دا چې دا رینل پیلر مسله چې دا راغلې ده. بیا ټریټمنټ اف رینل پیلر، کله چې ګرده پیر شي د هغې علاج څه دی؟ بیا د ټریټمنټ اف رینل پیلر از ډن اکارډینګ ټو دیئر ټایپس اینډ کازز. علاج ډاکټر هله کوي چې وجوهات ته وګوري او قسم ته وګوري چې کوم قسم رینل پیلر مسله چې دا راغله. The treatment of renal failure is done according to their دا وشو. Acute renal failure requires immediate and intensive medical care including dialysis. د دې یو مسله دا کېدای شي چې کله اکیوټ ته یا کرونیک ته دې لپاره ډایالیسس پکار دی. ډایالیسس دې مسلې ته وایي چې د جسم نه وینه چې دی هغه وباسي، یو مشین ته ځي، په مشین کې هغه وینه صفا کېږي، او بل طرف دا وینه چې دی څونه صفا کېږي دونه چې دی دننه جسم ته چې دی ننوځي، هغه ته ډایالیسس وایي. دا به روان لیکچر کې انشاءالله موږ ووایو. Chronic renal failure requires medication and dietary modification to control hypertension and diabetes. بل مسله دا کېدای شي چې موږ خپل شوګر او خپل بلډ پریشر چې کوم زیات شوی دی هغه موږ کنټرول کړو. دا موږ څنګه کنټرول کوو؟ دا به د خوراک نه کنټرول کوو چې د خپل خوراک په خوړو کې چې دی تبدیلي راولو. ځکه چې داسې خوراک خورو چې هغه د شوګر دپاره ښي، هغه د زیات بلډ پریشر دپاره ښي، چې دا زموږ د شوګر او د زیات بلډ پریشر چې دی دا کنټرول شي، نو د هغه د رینل پیلر علاج چې دی بیا کېږي. Kidney transplantation will be need if chronic renal failure lead to ESRD. که فرض که مسله راشي هغې ته کرونیک رینل پیلر وایي، ځکه چې د هغې سره ګرده چې د مکمل ختمېږي د هغې دپاره بیا موږ څه کوو؟ کډني ټرانسپلانټیشن به کوو. یعنې ځان دپاره بیا داسې ګرده ګورو چې هغه د بل صحتمند سړي نه موږ واخلو په پیسو باندې او ځان ته یې ولګوو. نو د هغې دپاره دا ضروري خبره ده چې د هغه بلډ ګروپ او زموږ بلډ ګروپ د یو بل سره میلاویږي. د هغه د ګردې چې څونه میچ دی هغه زموږ د ګردې د میچ سره چې دی میلاویږي. نو د دې سره دا مسلې چې دی هغه حل کېدی شي. نو دا و رینل پیلر. د دې ټول معلوماتو زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یئ، او په دې پسې را روان لیکچر چې دی هغه ډایالیسس دی انشاءالله زه ډېر زر اپلوډ کړم. خپل فیډبیک چې دی مله ضرور راکړئ. تھینک یو، ډېره مننه.